مقصد دا نه دی ګورې دا د دنیا کار دا تجارت دا نوکری زمینداری کې څومره دي دیاړي وغیرہ دا مقصد نه دا صرف دې د پاره دی چې انسان په صحت روغي انسان سره مالی انسان ته خما حول او معاشره ملو شي چې د عبادت لکه دا به یو مثال درکم یو سړی می خالی یا غوا خلی څه د پاره اخلي دې د پاره دا غوا می خاخلی چې دې داغې نه پیوالي دې داغې نه کچھ حاصل کی او دې داغې نه سوچک وړي حاصل کی دې مقصد دی بس اوس د دې میخې نه چې دا سیزونه دي غیا بوله خامخا کوي بغیر د غیا نه خو میخه ساتلې نشي او بابا ته خامخا بندوبست کوي د یخ ځای او د ګرم ځای بندوبست په خامخا وته کوي سوټي به خامخا پاکي چې ځای متصفا سوتري ولې که غیا برابر نه کوي او به برابر نه کوي د سور تنظیم ولونه کوي د ونډې تنظیم ولونه کوي د صفای تنظیمونه کې نو ته په نه شي غشته نو اوس مقصد خدا نه دی چې ته سوټي پاکاوا مقصد خدا نه دی چې ته غیاګانې کرو ټول مر غیا کرو په مالا اوس کې یو سړی وي چې میخه می واغشته غیا بوله کرم خو په بده نه یا میخه می واغشتا او د پکیلان دی بوته زم برابرون سوټي بمته پاکوم خو په بس سوچک وړي بده نه دا کمقل سړی ځکه چې دا نور سيزونه خو دی لدی چې دا میخه سربه کې د دې صحت برابر چو په غوړیو کوټه والی د قرانګي کسړې په دنیا کې دا وي چې مړه تجارت وکوبا ولې چې مال راشي او زبا د انسان ډاکټر لبازم ایسی تبا مود کېګم ارسبکم چې ما صحت برابرۍ په عبادت پنکو دا سده لکه چې میخه لګیاګانې او ارسکه یو پېته راځي مقصود خو پیدی مقصود خو کچھ دی مقصود خو شبلی دی مقصود خو ماست دی مقصود خو سوچک وڑی دی اتنا لیو گیاگانو کے لگی او پکی دی وطا لگولی دی او سوٹی تی صفحا کے ورو بی خلم بے خلقو یا سقا بقل سڑی دی دا دنیا خرچی پا می خوکر خو مقصد تیوانا غشتا صرف سوٹی تیوا غشتا دقا رنگی زمارونو تبا دا زمیداریم کے تبا دیالیم کے تبا عرص کے کہ دا بدن دی روغی صحت دی برابری خو مقصد دا دی چې د بدن الله له تابعداري ورکا او د الله عبادت مونږ ټول ورځ لګیایو ډوډۍ پسې منډه ټول ورځ لګیایو او تجارت پسې منډه ټول پر زمیندارو پسې منډه ده بالکل کوا دینه بغیر کار نه کیږي او چې کوم مقصد دی وجود نه مقصد والا هغه د الله عبادت دی الله راضي کا الله تسر بسجود شا او نیک عمل نیک عمل ستوي نیک عمل هغه ته وي چې د الله او د رسول د منشا مطابق نیک عمل هغه ته وي چې تاسو په آخرت کې ثواب ملایويږي نیک عمل هغه ته وي چې الله په خوشاليږي نیک عمل هغه ته وي چې الله او رسول دا کوا او چې وي مکه واغه کې دا بد عمل شو الله او رسول په خفقيږي او ته کې دا بد عمل شو نو نیک عمل دام دی چې کوم بد عمل تا ته مخه دراغه ته نیک عمل الله په خفقيږي دام نیک عمل الله و چې نیک عمل دیو کو ایمان و ضرور دی ایمان دنیا کې بم خجون دی اطمینان او سکون او آخرت کې بم خجون مدد به الله په دنیا کې کوي او په آخرت کې بم کې ان شاء الله زموږ په علماء کې اولوی عالم تیر شوی دی مولانا لطف الله سهارنپوری رحمت الله علیه په هندستان کې تیر شوی دی سپینګیر عالم ډیر نیک پارسا متقی انسان او کور کې دنه با پرده زنانه وي هغه زنانه په پکور کې د قرآن شریف درسونه کول اوسم الحمدلله زموږ د علماء په کورونو کې د قرآن شریف درسونه اوس خو خیر د بناتو مدرسې جوړې شوې په خو د بناتو مدرسې نه وي نو په دې کورونو کې دنه با د عالمانو په کورونو کې دنه با دا خدمت کې د چا په ناظره ماشومان قرآن زکاو چا په ترجمه زکولا چا به حفظ زکاو اوسم ډیر کورونو کې شتا نو د دې مولانا لطف الله صاحب رحمت الله علیه په کور کې د بیبي د لونه د خويندې غیب لګیاوي او خلق ته به قرآن خو چا به قرآن خو په ناظره چا حفظ بخاو چا به د قرآن ترجمه او علوم خودل یو دل چتا خپلوانو کې وعده روان دي ما خو نیکان خلقو
نو ټانګه کې ناستو او د ټانګې نه گیر چاپیر په خوا کې استادو خیالو نو زمونږ د خلک چې با ناوې په ټانګه کې تلا نو شاته به صادر دیته وکړو عام رواجو اوس هغه شی نشته شاته به مکمل د ټانګې نه صادر ته وکړو نو ناوې به پکې پټه ناسته وه او د کوچوان او د شاته سیټ میانس کې د ډډې غځای چې دی هلته به هم صادر تړلی د مشرانو نه تپوس وکړئ نو زنانه به په پرده کې ناسته نو دا خو د نیکانو کور زنانه وي چې ته بار وتلې نه وې ټول عمر یې په کور کې درسونه کړي نو ټانګې نه ګیر چاپېره صادر ته وکړې او دا زنانه پکې شاته ناست وې مولانا صاحب پکې مخکې ناست خپلوانو کې واده غیله روان او کوچوان ټانګه روانه کړې چې په لاره باندې دا ټانګه ته یو ځنګل کې یو شاړه لار وه په هغې کې روانه هلته ډاکوان ولاړ ټانګې ودرول ټانګې چې ودرولوي دا زنانه راکوزې کړي دا زنانه راکوزې کړي مولانا صاحب لطف الله صاحب ورته وی د خدای ظالمانو په زنانو څه کوې خو که مالم پکاري پیسې پکاري ووایې زه به درکړم مونږ سره چې څومره پیسې وي ټولې دله درکوم کالي دي هم دله درکوم مونږ زنانه چې ودونو لذینو ګوتمې موتمې او میلونه میلونه چې موټ درکوم او ډاکوانه وي زمونږ دوه مقصده ده لاول به دا زنانه راکوزو نو مونږ به خپل لونه خوشحاله او بیا چې دوی سره کم مال دی او دولت دی او پیسې دی او کالي دی به هم تیږو او زمونږ مقصد ګورې ملا صاحب دام دی راکوزې مولانا لطف الله صاحب غریب په جمع شو سپینګیري ملا دی او رفیع دی ای د خدای ظالمان ظلم مه کوه دا هغه زنانه دي په دې ټانګه کې چې دې بار دنیا نه ده لیدلې دا ټولې د الله د قرآن استادان او دا غونډ کلې د دوی شاګردان د دې په ژبه ټول عمر قرآن ویلی شوی د دې سترګې ټول عمر د الله په قرآن لګېدلې د دې لاسونو غېږې د خدای د قرآن نه ډکې دي ای ظالمانو ولې ظلم کوي دا با پرده ښځې دي زنانه دي او قرآن استازانې دي د قرآن شریف او د دین نو ظالمانو ظلم کوي ولې دې ظالمانو ظلم کوي خو چې څه پکاري نو زه یې دله راغونډومه په دې نظر مه لګوئ په دا د هغه ښځې نه چې ستاسو نظر پرې ولګي دغه مشر وي د ډاکوانو وي دا مولانا صاحب سپینګیري دی دا د لحاظ به وکړه دې ښځه خو دا داسې وکړه چې څه دې غونډې راواله وی بس ټیک یو شی به هم ګورې ملا صاحب نه پټی وی ته بې غم اوسه یو شی به هم نه پټومه چې څومره کالیګان او هر څه دې غونډې ته راغونډوم مولانا لطف الله صاحب زنانو ته وی اله بچې هر څه راکړې د غم نه خو بچ شو خلاص شو د قرآن د مخه بچ شو خو شا به کالي راکړې زنانه هم نیکانې وي چې زمونږ خاوند واده وکړه چې دروغجن نه شي نو چې هغه څومره کالیګانو والۍ او ګوتمې او واده له دې نغدې پیسې غونډې راواغېستې او رومال کې غوټه کړې او د ډاکوانو مشر له یې ورکړې دا وایي مولانا صاحب څه خو دې پرېښې نه دي وی نه هېڅ مو نه دي پرېښې دا ټانګیوال کری دا هغه مونږ نه ده ورکړې تا سره ما واده وکړه جبه مې وکړه وعده خلافي جرم دی ګناه ده او دروغ خو ډېر لوی جرم او ډېره لوی ګناه ده زه خو د مدرسې استاد یم زه به دروغ څنګه وایم او زه به وعده خلافي څنګه وکړم نه وعده خلافي کوم چې وعده مې وکړ څه مې ته درته راغونډ کړ او نه دروغ ښځه ټانګه روانه شو ډاکوانو مال واخېست د زنانو عزت خدای بچ دغه قرآن د مخه او دغه سپینګیري د مخه چې ټانګه سامان دی لاړه یو ماشومن وسی وه د مولانا لطف الله صاحب ای بابا جی شکر 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 وی ولې بچې وی زما غوږونو کې والی وی خو زمونږ یېرې شوې وی والی مې شکر دی ډاکوانو نه بچ شو او مونږ اړو ته خیال نه زما والی پکې بچ شوې مولانا لطف الله سهارنپوري صاحب ټانګیوال ته وی ټانګه ودرو وی ولې وی ودرو وی بچې راکړه دا والی الله شابه ویل بابا جی ولې وی نه ما واده کړی چې هر څه به دله راغلم زه دروغ نه ویم دوکه نه کوم اوس ګوره ډاکوانو نه خلک شی پټوي
چې ډاکه څوکۍ نو خلک د شي پټ کی چې دا بعد شي اونه ویني بعد ډاکومان په دې لارو کې ولاړی ګاډي لوټي نو چې چاوس کیږي شي ته پټ کی او دوی د شي پاتې شوی بیا ورکړي اما شوم په جلا شي بچي بچا ستا جلا برداشت کول شم خو الله چې په دروغ مالک مسدا راکې هغه نشم برداشت کول ستا وخ کې را باندې ډېرې ګرانې نه بچي چې ستا د غوګونو نواله او باسم واقعي دا نوسان وسی ډېر زیات ګران د زامنو او د لونو نم نوسی ګوره ګران تقانا زموږ باباجي په خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به تاسو د پلار نم په ما ګران وزل معتدا ولې ما هغه ګوره زوی اونه ده نوسې میوه ده زوی اونه ده نوسې میوه ده نو میوې ته خلک خوشحاله دي نو ناسا نصیب خواږي نو حاصل دا دی چې ورته ویې راکړه ستا اوښ کې ستا جڼه دا به برداشت ډېره ګرانه ده خو برداشت به کړم خو د واده خلافي سزا د خدای په دربار کې نشم برداشت کولی او د دروغو سزا د خدای په دربار کې نشم برداشت کولی دې ته نیک عمل زما وروڼو موږ څونه دروغ وایو ټوله دنیا نه په دروغو روانه حالانکه قرآن شریف کې رب العالمین خیره کړی د لعنت الله علی الکاذبین دا خیره ده چې څوک دروغجن وای الله خیره کړی ده دا الله خیره خو زموږ په شان نه ده موږ خو د الله نه غواړو الله چا نه غواړي مطلب یې دا دی چې دا دروغجن به د خدای د رحمت نه لرې وي لرې دروغجن به د خدای د لعنت د رحمت نه لرې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د حضور پاک مبارک وینا ده چې کم سړی دروغ وای د هغه د خولې نه یو بدبویي روانه هغه داسې بدبویي ده چې یو میل ته فرشتې منډې وای دروغ دونه خطرناکه ګناه او رسول الله مبارک وی ما ته الله د امت د قبر عذابونه وښول د دروغجن سزا مولیده د قبر چې کم سړی دروغ وای نو د خي وخت کې به ولا د قبر کې یو چاړی دی یو کونډو دی غوګه پورې ورکای بیا بوله دی ګس وخت کې دی د سټه پورې ورکای چې دا یو طرف خلی دا بل به جوړیږي بیا بشلی چې دا بل طرف جوړیږي دا بل بوله بیا شلی د سزا ده قبر دروغ ډیر خطرناک شی زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفاتونو کې د پیغمبرانو مخکې یو صفت دا چې صادق او امین دی به دروغ هم نه وي دی به خیانت او دوکه او ټګي به نه کوي بس دا د مسلمان ښکلې صفت دی زمانو دروغ څه دپاره مونږ وایو دې دپاره چې پیسې پرې وګټو په حرامه دې وګټو دروغ څه له وایو چې دا ملګری رانه خفه نه شي ټیک شوه د ملګري خیال به ساتو او ملګري وروستو د الله مخکې دی مونږ وایو چې الله خفه نه شي او دروغ به نه وایو رښتیا خبر او د رښتیاو انجام وګورې ښي دلته اوس واوره دلته د رښتیا انجام ناوالی ترې راواغېستې زنانه هم ورته ویې چې یا باباجي دا ته څه کې بس ډاکوان خو پاتې شو وایي نه ما وعده کړې ده چې څه دي ټول دله درکوم دروغ ولې وې هغه والی راواغېستې هغه ډاکوان ورته پسې اواز ته وایي ودرېږې ودرېږې هغې ویې که چې څوک ملګري وله راغلل او هغې ته منډې والې وې مه منډې مه وهئ دا والی دله درکوم ډاکوان ودرېدل منډې 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 وې ها بچې تاسو سره مې وعده کړې وه چې څه دي غونډ به درله راغله او دروغ ګناه ده نو ها دا والی د هغه ماشوم مې په غوږ کې پاتې شوی او ما ته په لاره وي چې بابا مبارک مبارک شکر دی والی یېرې چې زما غوږ کې پاتې دي ما په جړا د هغې د غوږونو نه هغه والی راوست زړه مې درد کوي د هغه ماشوم مې دوسۍ نه چې دا والی مې راویستل خو دروغ درته نه ویم دا پاتې دي دوکه در سره نه کوم دا پاتې دي دا والی ایوله ورکړه چې ورې کړې هغه د ډاکوانو مشر چې کوم ډاکو دی غل دی انورو ملګری کېنولې 2 منټ باباجي کېنه 1 منټ انور یې کېنه وی ګوره دا هم انسان دی او مونږ هم انسانان دی مسلمان دی مونږ هم مسلمانان دلم خدای روزي ورکړي مونږ هم خدای روزي راکړي دلم خدای جون ورکړي مونږ هم خدای جون راکړي دلم دوزخ او جنت شتا که خدای خوشاله که جنت ته بدي که خفه که دوزخ ته بدي مونږ لم جنت او دوزخ شتا
دا مونږ په کم او دا په کم مونږ ټول ورځ نښتي او پردی ډاکې کوو پردي مالونه خورو حرام خوري کوو خلکو نه په زور حاصله او په ډاکو حاصله دا د خدای نه یریدونکی دی ولې هغه خدای د ده باندې زورور دی او په مونږ کمزوري دی کم خدای چې په ده زورور دی په مونږ هم زورور کم خدای چې دی منې هغه مونږ هم منو کومه سزا چې دله ورکوي دی د خدای نه یریږي او مونږ نه یریږو یو والی مونږ پسې د کم دی نه راوړی ولې لکه د خدای یاره ده چې دروغو نه مې مبدخلافي ونه کړو تاسو یقین وکړئ هغه غونډ ډاکوان توبهګار چې څومره کالي د نه اخیستي وو هغه یې ورته واپس کړل او مولانا صاحب مونږ د ځای راته ښایي تا سره بیعت کوو او هغه ډاکوان خدای د مستقبل خشته ښکلې نیکان او صالحان او عالمان جوړ کړل دا برکت دی زما د رښتیا دنیا کې به م الله خیر درکوي او په آخرت کې به م الله خیر درکوي ته چې نیک عمل کې او د الله عبادت کې په عبادت الله خوشحالېږي زما نو چې تا الله خوشحاله کو د دنیا دا ټول نظام د چا په لاس کې دی د الله په لاس مال خدای سره جون الله سره سکون او اطمینان د الله سره بچی د الله سره جنت الله سره روغ صحت د الله سره وما بكم من نعمة فمن الله قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا څومره نعمتونه دي زما طرف إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم چې څومره څیزونه دي الله وی خزانه یې ما سره نو تبه الله خوشحاله الله به تا خفه کوي چرې نشي کېدی دنیا کې ازمایښونه په انسان راځي خامخا ازمایښ وي ته چې یو بچې په سکول کالج کې داخل کې او هم ازمایښي وختي به پاسه ماشوم به مړه نه کېږي ټیوشن ته به کښېنې د ماشوم مړه به نه کېږي هلشه به بچې سپېړه به م ته کله وباسې مینه به مو سره کې دا په دې ماشوم ازمایښونه دي دا ماشوم نه چې دله ته عذاب چې دې سکول ته لېږې دا دله عذاب نه ورکوي د باندې چې بعضې خوراک به یې خوښي ته وایي نه بچې دا ښه نه دي صحت خرابوي نو دا ماشوم له عذاب نه ورکوي دا یو ازمایښت چې دا ماشوم سره مینه محبت مستقبل ښه جوړول نو بعضې وخت په انسان تکلیف بیماري هر څه به راځي او د خدای د طرف نه عذاب نه او به داسې وي لکه ماشوم له چې ته زوره نه ورکوي چې دې ښه سبق ووایي الله خوشحاله که په عبادت الله خوشحالېږي نو داسې به څنګه وشي کې دې نشي فطري عمل دی طبیعي عمل دی تخلیقي عمل دی چې ته چا سره مینه کوې وغیره سره مینه وکړې ته چې الله سره مینه کوې الله به سره خامخا مینه کوي پاتې نه بدل په دنیا کې به هم درکوي په قبر کې به هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي الله خو پرېږدي نه د چا بدل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا اغیر منکم وی ستاسو نه زه غیرتي والله اغیر مني الله زمانه غیرتي دی نو غیرتي د چا بدل په ځان پرېږدي چارې غیرتی انسان د چا بدل نه پرېږدي نو رب د چا بدل کم ځای پرېږدي نو ته نیک عمل کوه هغه عمل کوه چې الله پې خوشحالېږي د مخلوق پروا مه ساته کوشش کوه چې مخلوق سره ښه اخلاق استعمال شي کوشش کوه چې مخلوق خفه نه کړي دا هم لوی عبادت دی حقوق العباد خو ډېر شی دی د حقوق الله نه حقوق عباد ډېر مضبوط دي خو نه چې الله و رسول او بنده مخې ته راشي بنده خوشحاله الله خفه کېږي الله خوشحاله بنده خفه کېږي دې ځای کې به بیا دا بنده پروا نه ساتي د الله پروا وساتي هم بنده سره خوش اخلاقۍ سره راشه بیا وروره خفه کېږم ته خفه کېږې مه خفه کېږم زه به خپل رب خوشحاله دلته ستا او د رب د خبرې منځ کې ټکراو نو چې ستا او د رب د خبرې ټکراو دی نو ته په ما د رب نه زیات ګران نه خفه کېږم پلار په ما د رب نه ګران نه دی رور په ما د رب نه ګران نه دی نو دوست او ګاونډي په ما د خدای نه څه ګران شي لومبې به د الله خوشحاله او رسول الله مبارک سے فرمائی ماشاء اللہ ویچے اللہ دے خوشحاله که اللہ پاک دے خوشحاله که نو ستا چې څومره غمونه او تکلیفونه او ټینشنونه دي الله به درنه ټول ختم کړي کفاه الله همه ماشاء الله ټینشن پریشانی ختم شي دا خو رب العالمین په لاس دنیا کې